السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن سه شنبه ده او زموږ د تکس موقعات موضوع ده څنګه خپل رواني حالت سم کړو. نن دا موضوع په شپږ مادو کې تشریح کوو چې خپل رواني حالت څنګه سمولای سو، یعنې کله چې موږ د رواني حملې سره مخامخ کیږو او یا هم د عصبي حملې سره او یا هم زموږ حالت خرابېږي یا په ژوند کې مشکلات راځي یا موږ د یو ناجوړۍ ښکار کیږو، څنګه کولی سو خپل ځان جوړ کړو او څنګه خپل حالت سم کړو. اول شی دا دی، موږ افغانان داسې فکر کوو چې موږ روانشناس ته ولاړ سو، نو دا روانشناس لکه جادو داسې کار کوي. د جادو په رقم زموږ ژوند ته راځي، د جادو په رقم زموږ تداوي کوي. داسې یو څه شتون نه لري. روانشناس فقط ستاسو سره کومک کوي چې تاسو روانشناس کومک کوي چې تاسو خپل هغه رواني بلوغ ته ورسیږئ. نو په دغه لړۍ کې هم زه د رواني بلوغ چارې تاسو ته درښیم چې تاسو څنګه خپل ځان کنټرول کړئ. راځو وایي فلم وګورئ. که فلم ګورئ، که د پیغمبرانو کیسې لولئ، که هر شی لولئ، هغه په تاسو پورې اړه لري. یو شی چې تاسو مصروفه وساتي او هغه خوشایند دي. عموما فلمونه ډېر ښه خوند کوي یا هم د پیغمبرانو کیسې مذهبي کسانو ته خوند ورکوي. په دا وخت کې کیدای شي د غم خبرې راسي، د خوشحالۍ خبرې راسي، د تعجب خبرې راسي. خپل احساسات مه کنټرولوه، وژاړه، وخانده. هر هغه عمل وکړه چې ستا په هماغه د دقت زړه غواړي، په هر وخت، په هر ځای کې. نو بیا ته یو سالم وجود لري او د ځان تداوي دې کړې ده. بل موضوع د درېیمه وایي خپل وخت هغه چا سره تېر کړئ چې علاقه ورسره لري. داسې چا سره مه کښېنئ چې تاسو په زړه کې نفرت ځینې لري. عموما د هغو خلکو سره وګرځئ چې مینه ورسره لري. داسې تاسو د امن احساس کوئ. کله چې تاسو خپل وجود ته د امن احساس ورکوئ، نو تاسو کولی شئ چې خپل رواني حالت هم کنټرول کړئ. خپل ژوند خاصې ورځې په یاد کړئ. ستاسو د واده ورځ، ستاسو لومړی ځل چې مور سولاست، یا د تولد ورځ، دا په یاد کې ولرئ او بعض وخت یې تجلیل کوئ. دا تاسو ته د خپل ځان باندې باور او ځان ته درناوی درښیي، د ځان سره مینه درښیي. بله ده خپله خونه خپل په خوښه رنګ کړئ. دغه تاسو چې د ګورئ چپرکټ وینئ، د چپرکټ سیټ پروت دی، ترکۍ چپرکټ دی، المارۍ لري، فیشن میز لري، خپله چپرکټ دی. زما په خونه کې کتابونه دي. چا طرفه مې خونه یو دیوال یې شین رنګ لري، یو پسته‌یي دی، یو سور دی، او دا یو خونه تاسو وینئ ژړ دی. پردې مې تاسو وینئ. او زما خونه ډېر د رنګونو سره جوړه ده. په هغه کې کتابونه شته، هر څه پکې پیدا کېږي. جالب شان تحریر میز، زه اوس د تحریر میز ته ناسته یم او تاسو ته ویډیو ډکوم. کتابخانه لرم، رایش میز لرم، میراب لرم، په میراب کې لمونځ کوم. نو دا هغه شیان دي چې زما خوښ دي. حتی که خلک ستاسو پر خونه خاندي هم، بیا هم تاسو خپله خونه خپل په خوښه جوړ کړئ. داسې ستاسو رواني حالت ډېر سمیږي. زه چې خپل خونې ته راسم، یعنې پر ټوله دنیا زه خپله خونه نه ورکوم، دومره پر ما ګرانه ده. کله په پخواني وخت ته وایي، د دې دپاره چې وغواړئ چې رواني حالت مو سم سي، پخواني حالت ته ځئ. پخواني حالت ته څنګه ځئ؟ مثلا پخوا وختو کې برق نه و، خلکو به شم لګوئ. ته هم بعضې وخت شم ولګوه، ډوډۍ و شم ته وخوره. د پخوانیو خلکو احساسات، د هغوی د رڼا کیفیت، د هغوی ژوند احساس که دا رقم ته خپل ځان مصروفه ساتي او کولی شئ خپل ځان خوشحاله وساتي. دا هغه څه دي چې ډېر مهم دي او تاسو یې باید عملي کړئ. ډېره مننه د غوږ نیولو سم.